مازیګری دی زیړی نور دی مورې کور ته راځه مازیګری دی زیړی نور دی مورې کور ته راځه او ما دې په قبر ایښی سر دی مورې کور ته راځه او سبا به بیا مونږ د اختر په مونځ کې چغې وهو سبا به بیا مونږ د اختر په مونځ کې چغې وهو سبا په کلي کې اختر دی مورې کور ته راځه او چې ته یې واچوې او زه مبارکي درکمه راوړی تا ته مې څادر دی مورې کور ته راځه او زمونږ څوک دي چې په ناز راته ویښته واړوي ستا هر بچی خو در په در دی مورې کور ته راځه او هیڅ چا زمونږ نه د دې مات زړګي تپوس ونه کو راپورې کړی هر چا ور دی مورې کور ته راځه او اختر دی خلقو په بچو څومره تاوان کړی دی اختر دی خلقو په بچو څومره تاوان کړی دی او ستا ګلالی بچی نه هر دی مورې کور ته راځه او د تور له حد نه اواز راکه چې حیران پاتې شم د تور له حد نه اواز راکه چې حیران پاتې شم وای جوړېدا خو مې منظر دی مورې کور ته راځه د امام علی شاه منظر صاحب دغه کلام هغه پښتنو ملګرو ته ډالۍ چې د چا میندې په دې دنیا کې نشته هغې د دې الله صبر او تحمل ورکړي او میندو د دې الله جنتونه ورکړي چا ویل چې زما کردار وړوکی دی تا سره د ګلو هار وړوکی دی پیغلې په بنګلو پسې راووتې خدایه خیر دی وي بازار وړوکی دی قبر ته چې ګورم زړه کې وایمه نر پښتون ته دومره غار وړوکی دی او ما دې لوپټې باندې غیرت کړی ما ته د سالو دستار وړوکی دی او زلفو سره لوی شومه اوس وایم چې تور منجیله شوی مار وړوکی دی لا زما د مینې سیالي مه کوه او لا پتا زما پیزار وړوکی دی او دغه ارادې که د منصور وینو بیا خو د زلفو دار وړوکی دی دلته لا تعلیم په انګریزۍ کې دی دلته لا د زوینه پلار وړوکی دی او لا پرې د منظر غوندې باز مه پرېږده لا د ځوانۍ چینار وړوکی دی